بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، یو ځل بیا په دې هیله چې روغ جوړ به یې. په نن ویډیو کې موږ 4000 essential English words with پښتو explanation، یعنی موږ به په نن ویډیو کې د انګلیش 4000 چې کوم اهم او ضروري الفاظ دي د پښتو په معنا سره زده کړو، او دا موږ یو سیریز په شکل جوړو. موږ به انشاءالله چې په هره ویډیو کې تر 10 او تر 20 پورې لغاتونه زده کوو. تاسو باید دغه سیریز ولې تعقیب کړئ، ولې وګورئ، ټول درته په همدې ویډیو کې ښایم. لیټس گو. ګورئ، تر ټولو اول موږ د سکرین پر سر کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلې ده. انشاءالله چې موږ به دغه سیریز د الله په نوم سره شروع کوو. تاسې باید دغه سیریز ولې تعقیب کړئ، ولې باید د دې سیریز ویډیوګانې وګورئ. تر ټولو اول خبره دا ده چې 4000 essential English words with پښتو explanation، یعنی موږ 4000 د انګلیش اهم او ضروري الفاظ چې دي دا موږ د پښتو په معنا سره زده کوو. راځئ لاندې مې یو 9 سټیپس درته لیکلي دي. انشاءالله چې که چېرته تاسې د انګلیش سره شوق نه وي یا تاسې د انګلیش مینوال نه یاست او تاسې په دې 9 سټیپونو باندې عمل وکړئ او تاسې صحیح په توجه سره دا واورئ، انشاءالله چې تاسې به د انګلیسي سره شوق او ذوق پیدا شي. تر ټولو اول سټیپ دی 4000 essential English words، 4000 د انګلیسي اهم او ضروري الفاظ به موږ په دغه سیریز کې زده کوو. 4000 فکر وکړئ، تاسې نور هیڅ یو کورس ته اړتیا نه لرئ، هیڅ یو انسټرکټر ته اړتیا نه لرئ چې هغه دې تاسې ته لارښوونه وکړي چې باید دغه کارونه وکړئ تر څو ستاسې د انګلیش ویکیبلري بلډ شي. که چېرته غواړئ چې په صحیح شکل سره خپل د انګلیش ویکیبلري بلډ کړئ، نو تاسې دپاره دا یو ښه چانس دی او تاسې دپاره دا یو ښه کورس تمامېدلی شي. 4000 د انګلیسي الفاظ دا به موږ په همدې سیریز کې زده کوو. فکر وکړئ 4000 الفاظ چې تاسې زده شو په انګلیسي کې، نو بیا تاسې څه ته اړتیا لرئ؟ بیا تاسې کولی شئ چې خاص کر د امریکنز او د نور انګلیش پیپل په رقم خبرې وکړئ. دوهم سټیپ دا دی چې انګلیش ټو پښتو ایکسپلینیشن، یعنی موږ 4000 د انګلیسي الفاظ د پښتو په معنا کې زده کوو. 4000 د انګلیسي الفاظ او هغه هم د پښتو په معنا کې. یقیني تاسې دپاره دا یو غټ چانس ثابت کېدلی شي او تاسې له دې ویډیوګانو څخه پوره استفاده کولی شئ. دریم سټیپ ایزی پښتو مینینګز، د اسانې پښتو په معنا کې به انشاءالله چې موږ دغه الفاظ زده کوو. ډېر په اسانه پښتو الفاظو کې به موږ دا زده کوو، یعنی په انګلیسي کې ډېر سخت لغاتونه او الفاظ او ایکسپریشنز دي. که چېرته موږ هغه د پښتو په معنا کې استعمال کړو، نو هغه زده کوونکي او هغه شاګردان چې د پښتو کتابونه یې نه وي مطالعه کړي، د پښتو په لغاتونو نه پوهېږي، چې کله بیا هغوی ته د انګلیش معنا په سختو الفاظو کې کوو په پښتو کې، یعنی د پښتو په معنا کې موږ سخت الفاظ استعمالوو، نو د هغوی دپاره بیا یو څه سخت تمامېدلی شي. څلورم سټیپ او دا هم ډېر اهم او ضروري دی تاسې دپاره انګلیش ډیفینیشنز، د انګلیسي تعریفونه. مثلا موږ یو لغات زده کړو باډي، د باډي لغات موږ زده کړو، د دې ډیفینیشنز موږ په انګلیسي کې کوو چې باډي څه ډول څیز ته وایي او داسې نور شیان به موږ په انګلیش ډیفینیشنز کې شاملوو. ورپسې پنځم سټیپ فلش کارډز. تاسې ښه په دې پوهېږئ چې هر کله د انګلیش لغات فلش کارډ سره زده شي، یعنی تاسې مثلا تاسو څوک ووایي چې باډۍ ته بدن ته په انګلیسي کې باډي وایي، تاسو ته د بدن تصویر راوړي، بدن فلش کارډ راوړي، نو هغه لغات تاسې څخه بیا په ژوند نه هېرېږي. نو انشاءالله چې په دې سیریز کې موږ څومره لغاتونه زده کوو دا به موږ ټول د فلش کارډ سره زده کوو. هر یو لغات سره به موږ تصویر راوړو او موږ په پیل کې دا وویل چې کله تاسې د انګلیش لغات د فلش کارډ سره زده کړئ، نو هغه ستاسې څخه په ژوند بیا نه هېرېږي. اووم سټیپ انګلیش سټوري. ګورئ، کله چې موږ د انګلیش الفاظ زده کړل، مثلا موږ یو څه لغاتونه زده کړل، 20-30 لغاته مو زده کړل، له هغې وروسته د هغې څخه موږ یو سټوري جوړوو. د سټوري کې هماغه لغاتونه ټول شاملوو. یاد ساتئ چې انشاءالله چې تاسې له دې سیریز څخه ووځئ، نو تاسې به په پوره او په مکمل شکل سره په انګلیسي لغاتونو باندې پوهېږئ، یعنی تاسې به د 4000 د انګلیسي لغاتونو باندې پوهېږئ. انګلیش سټوري، یعنی کله چې موږ الفاظ زده کړل، د هغې وروسته موږ هماغه الفاظ په سټوري کې شاملوو. چې کله موږ په سټوري کې لغاتونه زده کړل، فلش کارډ سره مو زده کړل، نو فکر نه کوئ نو آیا هغه لغاتونه به د تاسو څخه بیا هیر شي؟ هیڅ کله نه. چې هر کله تاسو یو لغات د تصویر سره زده کړئ، هغه بیا په سټورۍ کې واورئ، نو آیا هغه لغاتونه به د تاسو څخه ویر شي؟ هیڅ کله نه هیریږي. نو تاسې باید دغه سیریز تعقیب کړئ تر څو وشئ کولی چې د انګلیش الفاظ زده کړئ. په آخر کې د خبرو اترو دپاره مهم لغاتونه دي. که چېرته غواړئ خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړئ، باید تاسې دغه ویکیبلري زده کړئ، کوم الفاظ او جملې چې موږ په دغه سیریز کې وایو. نو ډېرې خبرې مو وکړې، اوس راځو چې له نن ورځې
لاندې څخه خپل الفاظ او جملې پیل کړو تر څو وشئ کولی چې په چټکۍ او ژر په انګلیسي کې خبرې وکړئ. سو لیټس گو. نو راځئ چې اوس لاړ شو د کمپیوټر سکرین ته چې هلته موږ کوم الفاظ راجمع کړي دي چې هغه په شریکه زده کړو او په نن ویډیو کې به موږ د انګلیش سټوري نه زده کوو ځکه موږ دغه الفاظ په یونټونو ویشلي دي. په هر یونټ کې 20 لغاتونه دي او په هر ویډیو کې به موږ 10 لغاتونه زده کوو چې کله موږ 20 لغاتونه پوره کړل یعنی په 2 ویډیوګانو کې موږ 20 لغاتونه زده کړل په دریمه ویډیو کې به موږ انګلیش سټوري وایو. په اوله ویډیو دوهمه ویډیو کې چې موږ کوم الفاظ زده کړي دي په دریمه ویډیو کې به د هماغه الفاظو څخه یو سټوري جوړوو او ډېرې مزیدارې او خوندورې سټوریانې دي انشاءالله چې یو څه هدف او مقصد باندې ترې اخلئ او هغه الفاظ چې موږ په ویډیوګانو کې زده کړي دي په هغې باندې به هم تکرار او ریویژن کوئ. سو لیټس گو. نو راځئ چې د کمپیوټر سکرین ته لاړ شو. تر ټولو اول زموږ سره یونټ 1 نن زموږ لومړنی ویډیو ده او دا یونټ د لیټل مایس په نوم یادیږي یعنی کوچني موږکان. ګورئ د لیټل مایس نوم ولې د یونټ ته ورکړل شوی دی هغه ځکه چې کله موږ دغه 20 الفاظ زده کړل له هغې وروسته موږ د دې 20 الفاظو څخه یو سټوري جوړوو چې د هغې سټورۍ نوم دی د لیټل مایس. واړه موږکان ډېره خوندوره او مزیداره سټوري ده. انشاءالله چې موږ به په دریمه ویډیو کې دغه د انګلیش سټوري زده کړو د الفاظو سره. So the word number 1 is a lot. A lot. تاسې باید صحیح تلفظ د دې زده کړئ. A lot. A lot. The English definition داسې دی. To allot something means to give it to someone. To allot something means to give it to someone. For example, the coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. The coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. او د دې جملې او د دغې لفظ په پښتو کې معنا داسې ده. ځانګړی کول یا برخه ورکول. allot means ځانګړی کول یا برخه ورکول. دا موږ په جمله کې زده کوو چې هر کله تاسې لغات په جمله کې زده کړئ نو د پښتو په معنا باندې هم تاسې سر خلاصیږي او هغه جمله هم ورسره زده کولی شئ. سمه ده چیرته موږ د دغې لفظ ډیفینیشن معنا کړو نو همدا معنا ورکوي چې ځانګړی کول یا برخه ورکول. To allot something means to give it to someone. For example, راځو اوس یې په جمله کې وایو. The coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. د دې سنټینس په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده. روزونکي هرې ډلې ته 15 دقیقې ورکړي تر څو خپله تګلارې چمتو کړي. ګورئ اوس روزونکي هرې ډلې ته 15 دقیقې ورکړي تر څو خپله حل لاره چمتو کړي. اوس دلته ځانګړی کول یا ځانګړی وخت ورکول د دې دپاره allot استعمالیږي. سمه ده نو تاسې به اوس د allot په معنا په مطلب پوهه شوي یاست چې allot اوس څه معنا او مطلب ورکوي او دا موږ په جمله کې هم زده کړل. ګورئ تاسې په تصویر کې یعنی په فلیش کارت کې تاسې د دې تصویر هم لیدلی شئ چې کوچ allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. A strategy strategy په پښتو کې ورته وایي. سمه ده خو تګلاره بیا ایزي پښتو مینینګ دی. سمه ده strategy مین تګلاره minutes تاسو ته پته ده چې منټو ته وایي. prepare مین چمتو کول. each team هر یو ټیم ته allotted mean ځانګړی کړی. نو د اولې ورځې درس کې زموږ سره لومړنی لغات دا و. allot to allot something means to give it to someone. For example, the coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. او د دې موږ په پښتو کې مطلب او معنا هم زده کړه. نو انشاءالله چې له دې وروسته تاسې په پښتو کې دغه لفظ وینئ چې ځانګړی کول یا برخه ورکولو دپاره په انګلیسي کې کوم لغات دی نو تاسې ته به اتومیټیک دغه لغات یادیږي چې allot. سمه ده. ورپسې راځو word number 2 ته. Appall. Appall. To appall means to horrify, shock, or disgust someone. Appall. To appall means to horrify, shock, or disgust someone. For example, the boy was appalled when he saw the accident. The boy was appalled when he saw the accident. او د appall په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده. سخت حیرانول، ویره اچول یا کرکه پیدا کول. سمه ده. appall means سخت حیرانول، ویره اچول. دا په جمله کې استعمالوو تر څو ښه مو سر پرې خلاص شي. او د دې انګلیش ډیفینیشن داسې دی. To appall means to horrify, shock, or disgust someone. Horrify, shock, or disgust د دې ټولو معنا سخت حیرانول، ویره اچول. disgust mean کرکه پیدا کول. سمه ده. The boy was appalled when he saw the accident. د appall لغات موږ په جمله کې استعمال کړ او د دې جملې په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده. هلک هغه وخت سخت حیران او ویرېدلی شو کله چې یې پیښه ولیده. accident یې ولید. The boy was appalled when he saw the accident. Right? The boy was appalled when he saw the accident. هلک هغه وخت سخت حیران شو کله چې یې پیښه ولیدله.
نو اپال په معنا او په مطلب تاسې پوه شوئ چې اپال څه معنا ورکوي د دې انګلیش ډیفینیشن څنګه دی او تاسې په تصویر کې هم لیدلی شئ چې یو کارټون سخت ویرېدلی دی سمه ده نو اپال مینز سخت حیرانول ویره اچول کرکه پیدا کول په جمله کې مو هم استعمال کړل the boy was appalled when he saw the accident. Word number 3 اوس راځو دریم لفظ ته چې زموږ سره دریم لفظ په day 1 کې څه دی cache Cache is a hiding place for valuable things. Cache is a hiding things for valuable things. For example, the pirates kept their jewelry in a cache hidden in a cave, right? ګورئ صحیح تلفظ ته تاسې متوجه شئ. Cache. A cache is a hiding place for valuable things. Right? For example, the pirates kept their jewelry in a cache hidden in a cave. او د دې په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده. پټ ځای یا پټه زیرمه کیش وایي پټ ځای یا پټې زیرمې ته سمه ده یا خزانې ته په انګلیسي کې کیش وایي او د دې ډیفینیشن هم همداسې دی چې a cache is a hiding place for valuable things. For example, دا موږ په جمله کې استعمالوو سمه ده pirates kept their jewelry in a cache hidden in a cave. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده چې سمندري غلو کاڼي په یو غار کې په پټه زیرمه کې ساتلې دي ګورئ د عادي کاڼي نه ښایي چې سرو زرو کاڼي jewelry right pirates وایي سمندري غلو ته kept mean ساتلې دي jewelry mean هغه کوم قیمتي کاڼي او زیورات چې دي in a cache په یو خزانه کې hidden in a cave mean په یو غار کې right نو په دې سنټنس کې موږ څومره الفاظ زده کړل فکر وکړئ او دغه په تصویر کې چې تاسو کوم بکس وینئ نو دې ته کیش وایي سمه ده نو پایرټس وایي سمندري غلو ته کیپټ وایي ساتلو ته جوري مین هغه کوم زیورات چې دي کاڼي چې کوم دي کیش مین خزانه هیډن ان کیف مین په غار کې یې ساتلي دي په پټ غار کې یې ساتلي دي سمه ده نو کیش معنا په مطلب په هدف په مقصد په جمله باندې موږ په مکمل شکل سره پوه شو که چیرته مو دغه لغتونه په یو ځل زده نه شو نو ویډیو بیا وګورئ ډاونلوډ یې کړئ په خپل موبایل کې یې نصب کړئ او له هغې وروسته دغه ویډیو څو ځلې وګورئ په کتابچه کې لغتونه ترې وګورئ له ځان څخه دغې الفاظو دپاره جملې جوړې کړئ تر څو ښه مو په ذهن کې ونښلي سمه ده نو ورډ نمبر 4 ته راځو I think Convenience English definition داسې دی Convenience is a state of being able to do something with little effort. For example, the internet allows consumers to shop at their own convenience, right? یو ځل بیا تاسې د دې تلفظ ته متوجه شئ Convenience is a state of being able to do something with little effort. For example, internet allows consumers to shop at their own convenience. او د دې convenience په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده اسانتیا راحت یا سهولت مثلا نو په پښتو کې وایي چې دومره اساني یې رامنځته کړې ده دې کار یا مثلا د دې ټول دومره اساني رامنځته کړې ده سهولت یې رامنځته کړی دی نو دې ته په انګلیسي کې convenience وایي دې کې موږ جمله جوړه کړه چې د internet allows consumers to shop at their own convenience د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او معنا څنګه ده د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او معنا داسې ده ګورئ the internet allows consumers to shop at their own convenience انټرنیټ خلکو ته اجازه ورکوي چې د خپلې اسانتیا له مخې پیرود وکړي ګورئ پیرود مین شاپ سودا کول انټرنیټ خلکو ته اجازه ورکوي انټرنیټ خلکو ته دا اسانتیا برابره کړې ده چې په اسانتیا سره سودا وکړي نو انټرنیټ تاسو ته پته ده چې انټرنیټ ته وایي allows اجازه ورکړې ده consumers خلکو ته هغه پیرودونکو ته to shop چې سودا وکړي at their own convenience د خپلې اسانتیا له مخې سمه ده نو convenience وایي اسانتیا سهولت ته ګورئ د convenience لغات موږ نه یوازې په دې جمله کې استعمالولی شو بلکې تاسو یې په زرګونه جملو کې استعمالولی شئ زه تاسو ته یو بل مثال درکوم for example come whenever it is convenient for you د convenience صفت دا ټول موجود دي باید تاسو یې له ډکشنریو څخه زده کړئ convenience لکه تاسو ما یو مثال درکړ چې come whenever it is convenient for you دا د دې صفت دی سمه ده نو convenience موږ زده کړل چې د دې په پښتو کې معنا او هدف داسې دی چې اسانتیا راحت سهولت ته وایي او په دې کې موږ جمله هم جوړه کړه نو اوس راځو next word ته نو زړه نه خفه کوئ دا لغاتونه سخت دي ولې سخت دي ځکه چې اهم او ضروري دي تاسو دپاره او هر کله چې هغه شیان چې موږ ته فایده را رسوي هر کله چې هغه شیان چې زموږ راتلونکی جوړولی شي هغه شیان چې زموږ په علم کې اضافه والی راولي په هغې کې زموږ زړونه خفه کېږي هغه زموږ سره خپل نفس نه مني نو باید تاسو د خپل نفس او د شیطان مقابله وکړئ تر څو تاسو خپل راتلونکی جوړ کړئ تر څو تاسو خپل اهدافو ته ورسیږئ که تاسو چیرته یو هدف لرئ مثلا
ډاکټر ځان نه جوړول غواړئ، مثلا ځان نه یو ملینیر جوړول غواړئ، نو تاسې انګلیسي ته اړتیا لرئ، تاسې انګلیسي ژبې ته اړتیا لرئ. که چېرته مو انګلیسي نه وي زده نشئ کولی یو ښه ډاکټر شئ. که چېرته مو انګلیسي نه وي زده نشئ کولی تاسې یو ښه کمپیوټر ساینټسټ شئ. سمه ده، انګلیش د هرې رشتې دپاره ډېر اهم او ضروري دی، خاص کر هغه الفاظ او جملې کوم چې ډېر اهم او ضروري دي تاسو دپاره. نو تر اضافه خبرې تېرېږو، راځو نیکسټ ورډ ته. نیکسټ ورډ زموږ سره dirt. تاسې باید صحیح تلفظ د دې زده کړئ. dirt. The English definition داسې دی. A dirt is an amount or supply which is not large enough. A dirt is an amount or supply which is not large enough. For example, there is a dirt of money in my bank account. I can't afford a new car. dirt په پښتو کې معنا او هدف څه دی؟ راځئ چې زده یې کړو. dirt په پښتو کې معنا او هدف مین کموالی، کمښت، نشتوالی. dirt په پښتو کې معنا او هدف کموالی، کمښت یا نشتوالی. مثلا د پیسو کمښت دی زموږ سره، که ته چېرته غواړې چې داسې ووایې. مثلا د خوراک کمښت دی، مثلا د یو شي کمښت وي، نو د کمښت دپاره موږ په انګلیسي کې د dirt لغات لرو. سمه ده، دا موږ په جمله کې استعمالوو. د دې جملې څخه معنا او هدف داسې دی چې there is a dirt of money in my bank account. I can't afford a new car. زما په بانکي حساب کې د پیسو کمښت دی، زه د موټر اخیستلو وس نه لرم. afford mean وس، right. dirt کمښت دی، money د روپو، او بانک په بانک کې، account mean په حساب کې، right. د دې سنټنس په مجموع کې هدف او مقصد داسې دی چې زه کافي پیسې نه لرم چې موټر پرې واخلم. سمه ده، نیکسټ ورډ ته راځو. Deliberate, if a thing you do is deliberate, you intend to do it, right? Deliberate, if a thing you do is deliberate, you intend to do it. For example, she made a deliberate effort to save money each month. She made a deliberate effort to save money each month. The word او sentence په پښتو کې هدف او مقصد داسې دی. قصدي، deliberate mean په قصدي ډول یو کار څوک کوي، قصدن. سمه ده، deliberate. او د دې سنټنس she made a deliberate effort to save money each month. هغې هره میاشت په قصدي ډول هڅه کوله چې پیسې وساتي، د ځان سره. deliberate وایي قصدي، right. هغې هره میاشت په قصدي ډول هڅه کوله چې پیسې وسپموي. د دې مطلب دا دی چې پیسې د ځان سره وساتي، په قصدي ډول یې هڅه کوله چې پیسې د ځان سره وساتي. سمه ده، نو deliberate mean په قصدي ډول یو کار کول، لکه موږ چې په جمله کې زده کړل چې she made a deliberate effort to save money each month. هغې هره میاشت په قصدي ډول هڅه کوله چې پیسې وسپموي. سمه ده، نو تاسې د deliberate په معنا هم پوه شوئ. بل لفظ ته راځو او په نن ویډیو کې موږ لس الفاظ زده کوو. سمه ده، زموږ سره next word dire. When something is dire, it is terrible and very serious. The tornado created a dire situation for the small town, right? تاسې تلفظ ته صحیح متوجه شئ. dire. When something is dire, it is terrible and very serious. For example, the tornado created a dire situation for the small town. او د دې sentence او د دې word په پښتو کې معنا او مقصد داسې دی. خطرناک، ډیر بد یا جدي. ډایر مین خطرناک، ډیر بد یا جدي. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب داسې دی the tornado created a dire situation from the small town. توپان د کوچني ښار لپاره ډیر خطرناک حالات رامنځته کړل. ګورئ ټورنیډو دغه په تصویر کې چې تاسو ته کوم هغه د ګرد غبار ښکاري، دې ته ټورنیډو وایي. ډایر مین هغه بد حالات کې د یو کوچني ښار دپاره رامنځته کړل. نو ډایر وایي جدي، ډیر بد، په خطرناک شکل کې یو کار وسي، که هر څه وسي په خطرناک شکل، په جدي شکل چې یو کار وي، هغې ته موږ په انګلیسي کې ډایر وایو. ورپسې راځو نیکسټ ورډ ته. نیکسټ ورډ زموږ سره fanciful. When something is fanciful, it is unusual or unrealistic. For example, the girl had fanciful ideas about doing well in school without studying, right? Fanciful په پښتو کې مطلب معنا خیالي یا غیر واقعي. یو کار دی مثلا په خیالي شکل ستاسې په مغز کې ګرځي را ګرځي، نو هغې ته په انګلیسي کې fanciful وایي، right? When something is fanciful, it is unusual or unrealistic. unusual دواړه خیالي یا غیر واقعي. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب داسې دی چې نجلۍ دا غیر واقعي خیال درلود چې له زده کړې پرته به په سکول کې خبریالی شي. یعنې کتابونه به یې نه سټډي کول، خواري به یې نه کوله، او فکر به یې کول چې د دې سره سره چې زه د کتاب نه ګورم، مطالعه دې نه کوم، او په مکتب کې به خبریالی شم. نو دا اوس غیر واقعي، اوس واقعي شوي نه دي. نو fanciful mean غیر واقعي یا خیالي. The girl had fanciful idea about doing well چې ښه به ترسره کړي in school، په سکول کې without studying، بغیر د دې چې مطالعه وکړي، بغیر د دې چې زده کړه وکړي. سمه ده، نو راځو بل ورډ ته. gripe. To gripe means to complain constantly, right? To gripe means to complain constantly. For example,
Lawrence always gripes when he has to do chores. Right? Lawrence always gripes when he has to do chores. او د gripe په پښتو کې مطلب او معنا شکایت کول، پرلپسې ګیلې کول. Constantly mean همیشه، دایمي، لکه موږ چې په پښتو کې وایو سمه ده. نو همیشه دپاره چې یو څوک ګیلې کوي، شکایتونه کوي د یو کار څخه، د یو چا څخه، نو هغې دپاره په انګلیسي کې gripe دی. په دې کې موږ سنټینس هم جوړ کړل چې Lawrence always gripes when he has to do chores. Lawrence هر وخت شکایت کوي کله چې د کور کارونه باید ترسره کړي. Right? نو راځو بل ورډ ته. ورپسې ورډ زموږ سره اخیري لفظ outrage. Outrage. Outrage is a very strong emotion of anger or shock, right? Tommy was feeling outraged when his parents said he couldn't go to the dance, right? Outrage په پښتو کې مطلب سخت غوسه، قهر، غوسه اخیری حد ته outrage وای. Outrage is a very strong emotion of anger or shock, right? Tommy was feeling outraged when his parents said he couldn't go to the dance. او د دې سنټینس په پښتو کې مطلب او هدف داسې دی. ټامي د یو چا نوم دی. ټامي هغه وخت سخت غوسه شو کله چې مور او پلار یې ویل چې میلې ته نشي تللی. Tommy was feeling outraged when his parents said he couldn't go to the dance. کتونکو دا زموږ تاسې د نن ورځې درس زه ډېر امید کوم چې تاسې به له دغې ویډیو څخه ډېر اهم ضروري الفاظ زده کړي وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که چېرته غواړئ چې زموږ د روزانه ویډیوګانو څخه برخمن شئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې فری درسونو څخه خبر شي او په راتلونکي کې ستاسې له وجې هغوی هم د انګلیش کنورسیشن او هغوی هم د انګلیش الفاظ زده کړي. راتلونکي کې ستاسې سره د انګلیش کنورسیشن کوي. راتلونکي ویډیو مو په الله سپارم. See you soon. Goodbye.